ایښودل یا د زړه ایښودل، ځکه چې زیاتره زموږ خلک د زړه ایښودل بولي او وایي چې زړه مې ایښېږي، داسې نه وایي چې معده مې ایښېږي، خو دغه مشکل د معدې دی. د معدې د زړه ایښودل داسې یو حالت دی په کوم کې چې د معدې تیزاب او د معدې په داخل کې محتویات راپورته کېږي د مرۍ لومین ته، د مرۍ برخې ته، د مرۍ د انساجو د تخریب باعث کېږي او د دې له امله د معدې ایښودل یا د زړه جوش یا د زړه ایښودل رامنځته کېږي. دغه ناروغي د نړۍ په کچه په میلیونونو خلکو کې شتون لري او د دې له امله کله چې د معدې تیزاب راپورته کېږي مرۍ ته، د مرۍ لومین تخریبوي او د دې امله ناروغ د زړه ایښودو یا د معدې د ایښودو یا د مرۍ د ایښودو احساس کوي او دغه احساس د سینې د مرکزي هډوکي شاته احساسوي او وایي چې زړه مې ایښېږي، خو چون مشکل په زړه کې نه دی، دا د مرۍ او د معدې مشترکه ستونزه ده. د معدې تیزاب راپورته کېږي مرۍ ته او د مرۍ تخریب باعث کېږي او د زړه ایښودلو ستونزه په ناروغ کې رابرسېره کېږي. ډاکټر صاحب دغه تیزاب دی چې دغه مرۍ ته راپورته کېږي، کوم وخت کې دغه تیزاب مرۍ ته راپورته کېږي چې د معده په ایښولو باندې پیل وکړي؟ د مرۍ او د معدې ترمنځ چې د ساحه کومه وجود لري د کارډیا په نوم سره یادېږي. د کارډیا په برخه کې د لوور اسوفاجیل سفنکټر په نوم یو وال وجود لري او دا وال په نارمل حالت کې نه پرېږدي چې د معدې تیزاب راشي مرۍ ته او مرۍ تخریب کړي. په ځینو حالاتو کې دغه وال پراخېږي او د دې امله د معدې تیزاب راپورته کېږي مرۍ ته او د زړه ایښودو یا د معدې د ایښودو مشکل رامنځته کوي. هغه بیا مختلف عوامل دي، مختلف اسباب دي د کوم له کبله چې دغه وال پراخېږي، دغه سفنکټر پراخېږي، تیزاب راپورته کېږي مرۍ ته او د زړه ایښودو احساس ناروغ ته پیدا کېږي او په دې باندې وروسته بیا د همدې خپرونې په جریان کې خبرې کوو. بله، مهرباني ډاکټر صاحب، په چا کې دغه ناروغي زیاته رامنځته کېږي د عمر په لحاظ؟ دغه ناروغي داسې ویل کېږي چې د نړۍ تقریبا 100 سلنه ځوانان او کاهلان په دې ناروغۍ باندې اخته دي. یعنې د دې څخه دا جوتېږي چې دغه ناروغي په کاهلانو کې او په ځوانانو کې رامنځته کېږي او موجوده ده. او بله خبره ده چې د معدې د ایښودو ناروغي چې د جرټ په نوم سره یادېږي په نارینه‌و کې د ښځو په نسبت ډېره زیاته رامنځته کېږي او هغه بیا ځینې فکتورونه دي چې د هغې له کبله د هغې فکتورونو شتون په نارینه‌و کې د دې ناروغۍ د زیات رامنځته کېدو باعث شوي دي. لکه په نارینه‌و کې د سګرټو څکول، په غیر اسلامي هېوادونو کې په ځوانانو کې، په کاهلانو کې د الکول د شرابو استعمال، دا ټول هغه څه دي چې په سړیو کې زیات دي او ډېره دغه ناروغي پکې رامنځته کېږي. او بله خبره ده چې چون نارینه همیشه د محیط د مختلفو فکتورونو سره د مختلفو تهدیدونو سره مخامخ کېږي، په دوی کې د رواني امراضو ډېر شتون دا هم د معدې د ایښودو د زیات رامنځته کېدو یو علت دی. یعنې د ښځینه په نسبت نارینه‌و کې دغه ناروغي زیاته وي. او بلې موږ وایو چې د سګرټ څکول، د الکول استعمال، رواني فشارونه، دا ټول هغه څه دي چې په نارینه‌و کې زیات رامنځته کېږي او همدا علت دی چې د دې امله د معدې تیزاب زیاتېږي او د معدې ایښودل یا د مرۍ ایښودل، د زړه ایښودل رامنځته کېږي. اسباب یې څه شی دي د دغه ناروغۍ؟ یو خو سګرټ څکول د هغه دي، نور هم داسې کوم هغه لري چې د ګاسټرواسوفاجیل ریفلکس ډیزیز چې د دې ناروغۍ نوم دی، د یا جرټ په لاندې ډول، دا مختلف اسباب لري. موږ وایو چې د مرۍ او د معدې ترمنځ د لوور اسوفاجیل سفنکټر په نوم د لیس په نوم یو وال وجود لري او دغه وال تر 10 ملي متر ستون سما پورې نارمل فشار لري. کله چې د دې څخه فشار راکمیږي دغه وال پراخېږي او دې امله د معدې محتوي او تیزاب راپورته کېږي مرۍ ته او د زړه د جوشېدو یا د مرۍ د معدې د ایښودو باعث کېږي. دغه وال په کومو حالاتو کې پراخېږي؟ هر کله چې یو څوک غذا وخوري، د غذا څخه 30 دقیقې وروسته یا سمدستي وروسته د شخوند وهلو پر مهال کله چې ناروغ
غذا بلا کوي خوري نو په دې وخت کې دغه وال پراخیږي په موقت ډول. کله چې پراخیږي نو د معدې محتوي هغه تیزاب یا ګیس ته معدې راځي مرۍ ته او د معدې د ایشېدو احساس ناروغ ته پیدا کیږي. بله خبره دا چې په ځینو اشخاصو کې د دې ناروغۍ په 50 سلنه واقعاتو کې ناروغانو کې په معمول ډول د سفنکټر وال آزاد وي او د دې امله دغه تیزاب راځي مرۍ ته د مرۍ نسج تخریبوي او د معدې د ایشېدو مشکل رامنځته کیږي. بله خبره د معدې هغه محتوي چې راځي مرۍ ته د هغې په قوت پورې اړه لري. هر څومره چې د معدې تیزاب او محتوي ډیره اسیدي یا ډیره القلي خواص ولري یا قلوي خواص ولري نو په همدې اندازه د مرۍ نسج ډیر د تخریب سره مخامخ کیږي او ډیر دغه مشکل په ناروغانو کې احساسېږي. دا په موجبو کې هغه مشکل دی چې د معدې د ایشېدو ناروغي یا جرډ رامنځته کوي. بل هم په ځینو اشخاصو کې په ټوله کې د هضمي سیستم د اعصابو ضعف او ضعیفېدل دي چې د دې امله هر کله چې یو څوک غذا خوري معده په ځنډ سره تخلیه کیږي د کولمو داخل ته. هر کله چې د معدې تخلیه ځنډېږي بیا هم د معدې د پړسوب باعث کیږي. کله چې معده او ګېډه پړسېږي دغه وال او سفنکټر چې د مرۍ او معدې ترمنځ قرار لري پراخیږي او د زړه ایشېدو مشکل صورت نیسي او راچوتېږي. مهرباني ډاکټر صاحب دا چې هره ناروغي یو انسان ته پیدا کېږي دومره نښې پکې لیدل کېږي لومړی سر کې کله چې د معدې ایښولې ناروغۍ پکې پیدا کېږي یو انسان کې لومړی نښې څه ډول وي په انسان کې؟ مخکې دی چې موږ د جرډ نښو ته راشو. بل مهم علت چې د جرډ د ناروغۍ سره مرسته کوي او په دې کې د معدې هغه تیزاب زیاتېږي او د ایشېدو مشکل رامنځته کېږي. په نارینهو کې او هم په ښځینهو کې رواني فشارونه دي، هر ډول رواني تشویشونه، اضطراب او ناروغي د دې له امله د زړه ایښېدلو ستونزه ډېره رامنځته کېږي. نو له هغو پورته یادو شوو عواملو څخه علاوه رواني امراض هم د معدې د ایښېدو ډېر مشکل رامنځته کوي. اوس راځم د جرډ د ناروغۍ نښو او علامو ته. تر ټولو مهمه نښه، عمده نښه او وصفي نښه د دې ناروغۍ د زړه ایښېدل دي. ناروغ شکایت کوي چې زما زړه ایښېږي. دا اصطلاح عامه ده، زړه نه ایښېږي، مشکل په زړه کې نه دی، خو دا اصطلاح عامه ده چې وایي زړه مې ایښېږي، چون مشکل په زړه کې نه دی، په معده کې دی او په مرۍ کې دی. نو د مرۍ د نسج د تخریب له امله دغه د عصبي رشتو نهایات د معدې د محتوي په واسطه تحریک کېږي او د هغې عصبي تارونو د تحریک له امله د تنبیه له امله دغه ایښېدل او درد په ناروغ کې رامنځته کېږي چې د مرۍ په قسمت کې وي. په همدې ډول د معدې په قسمت کې خدای تعالی د معدې په داخل کې هغه نسج چې د معدې داخلي قسمت پوښلی دی د معدې د تیزابو څخه د ژغورنې په منظور یو دفاعي غشا یو پوښ لري چې د بایکربونات او د مخاط یو مشترک جوړ شوی پوښ او یوه پرده ده او د معدې شاوخوا پوښلې ده. زموږ په معده کې همیشه د معدې تیزاب موجود دي، خو د دې دفاعي پوښ شتون د معدې په قسمت کې موږ ساتي چې د معدې هغه درد احساس نه کړو یا د معدې ایښېدل نه احساسوو. په عادي خلکو کې کله چې دغه غشا تخریبیږي نو بیا د معدې په قسمت کې هم زخمونه رامنځته کېږي او د معدې د ایښېدو او همدارنګه د معدې په برخه کې د مختلفو دردونو باعث کېږي. دغه غشا په کوم وخت کې له منځه ځي؟ د سګرټ څکولو په وخت کې، د بېځایه د درد د ګولیو استعمال په واسطه، ځینې نور درمل چې سټیرایډ نومیږي او زیاتره استعمالیږي په روماتیزم کې استعمالیږي، د سابندۍ په ناروغانو کې استعمالیږي. د دې درملو خوراک په همدې ډول د ګاز لرونکو مشروباتو څښاک لکه پیپسي، کوکاکولا او داسې نور دغه غشا ضعیفوي او د معدې د زخمونو او د معدې د ایښېدو باعث کېږي. بله نښه، ځینې اشخاص داسې وایي چې د معدې ترشې اوبه راځي خولې ته، چې دا عرض یا شکایت د ناروغ د
ریګورټیشن په نوم سره یادېږي. د معدې محتوي راځي، هغه اوبه راځي خولې ته او وایي چې زما خولې ته تروشي یا په بل اصطلاح هغه تریخ اوبه راځي، چې دا هم یوه نښه ده د دې ناروغۍ. هغه وال ازادېږي او کله چې آزاد شي د معدې محتوي راپورته کېږي او د معدې محتوي راځي مرۍ ته، چې دا د دې ناروغۍ یوه بله مهمه نښه ده. د دې ترڅنګ دغسې ناروغان د سینې په چپه خوا کې د دردونو څخه شکایت لري. موږ مخکې هم د سینې د دردونو په اسبابو کې وړاندې خپرونکي کې ویل دي چې د سینې د درد یو مهم علت د معدې شیدل دي. همدارنګه ځینې رواني ناروغان چې رواني امراض لري په دوی کې د معدې تیزاب زیاتېږي او هم د سینې په چپه خوا کې د درد احساس کوي. نو دغسې کسان چې د دوی معده یې شېږي، دا کېدای شي چې دوی د سینې په چپه خوا کې د دردونو احساس وکړي. دوی دې ویریږي نه چې موږ کوم د زړه مشکل لرو. دا د زړه مشکل نه دی، خو د معدې د تیزابو د راپورته کېدو له امله د سینې درد احساسېږي. بله مهمه نښه، ممکن دغسې کسان چې دوی دغه ناروغي په اوږدمهالي ډول لرلې وي، د دوی د مرۍ هغه قسمت دومین چې د معدې سره په ارتباط کې دی هغه تنګېږي. کله چې دوی شخوند تېروي یا دوی د سوالوینګ مرحله اجرا کوي او شخوند تېروي، دوی د نارمۍ احساس کوي او د شخوند بندېدو احساس کوي، چې دا د ډسفاجیا په نوم سره یادېږي او دا هم ممکنه ده چې په دې ناروغۍ کې په ناروغانو کې رامنځته شي. مهرباني ډاکټر صاحب، د دغه ناروغۍ تشخیص څنګه کولی شو؟ کله چې یو څوک دغه ناروغي باندې مبتلا شي څنګه کولی شو چې دغه تشخیص؟ د دې ناروغۍ په تشخیص کې موږ وړاندې هم ویل چې د زړه ایښېدل یا د معدې ایښېدل یا د مرۍ ایښېدل دا مهم تشخیصي عرض د ناروغ دی چې ناروغي وایي. یعنې په دې معنا چې د ناروغ کلینیکي تاریخچه د دې ناروغۍ په تشخیص کې مهم رول لوبوي. یو شمېر نور معاینات هم وجود لري چې البته هغه د اجرا وړ نه دي او هغه ته اړتیا نه پیدا کېږي چې موږ هغه اجرا کړو. فقط د ناروغ کلینیکي تاریخچه چې وایي زما زړه ایښېږي یا زما معده ایښېږي یا د سینې شاته د سوخت د سوځېدو احساس کوم، دا د دې ناروغۍ یوازینی تشخیصي عرض دی چې ناروغ د خوا بیانېږي او ډاکټر دغه تشخیص ږدي چې ناروغ د جرټ ناروغي لري. بله ډاکټر صاحب، د دغه ناروغۍ درملنه څه ډول ترسره کېږي چې دغه ناروغي درملنه وشي؟ کله چې دغه ناروغي په یو چا کې تشخیص شوه، موجوده شوه، نو یو شمېر درمل دي چې د دې په کارولو سره ناروغ ښه کېږي او هغه تیزاب چې د دوی په معده کې زیات شوي دي، هایدروکلوریک اسید، د هغې د افراز په کمولو کې مهم رول لوبوي. همدارنګه د معدې د داخلي حجم په راکمولو کې، د معدې او ګېډې د پړسوب په راکمولو کې کومک کوي او د دې ناروغۍ اعراض ښه کېږي. خو بیا هم داسې ویل کېږي چې په 100 سلنه دغه ناروغانو کې د درملنې سره سره چې دوی اوږدمهالي درملنه پکې اجرا شوي، بیا هم د دې ناروغۍ د اعراضو څخه شکایت لري او ځورېږي ورڅخه چې همداسې د دوی معده ایښېږي او همداسې د دوی خولې ته د معدې تیزاب راځي او هغه تروشي اوبه راځي. خو بیا هم که چیرې درملنه په منظمه توګه د ډاکټر لخوا صورت ونیسي، ناروغ ته توصیه شي، اجرا شي او تطبیق شي، ممکنه ده چې دغه ناروغي په کامله معنا د منځه لاړه شي او ناروغ ښه شي. بله ډاکټر صاحب، مخکې د یادونه وکړه چې ډېری دغه ناروغي د سګرټ یا الکول څښلو څخه پیدا کېږي. په کور کې باید له څه شي څخه پرهیز وکړه شي تر څو د ده میله ونه شي؟ د بنجانو خوراک، د مرچو خوراک څخه پرهیز، هغه غذاګانې چې ډېر په اور باندې سره شي یا په غوړۍ کې سره شي، د هغې د خوراک څخه پرهیز کول، په همدې ډول د سګرټو د استعمال څخه په کلکه ډډه کول، په همدې ډول د خوراک د شپې د خوراک څخه 3 ساعته مخکې د خوب څخه ډډه کول. دا ټول هغه څه دي چې دغه ناروغان باید د دې څخه استفاده وکړي او پرهیز وکړي. په همدې ډول په خپل سر د درد ضد دواګانو خوراک دې څخه پرهیز کول، دا هم د دې ناروغۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. دغسې کسان باید د شپې د خوراک څخه وروسته 3 ساعته وروسته دوی څملاستلی شي. اما د دې څخه مخکې دوی باید خوب ونه کړي او څه نه ملي. او بله خبره دا چې هغه څوک چې د شپې لخوا د دوی خولې ته هغه ترشي اوبه راځي یا ترخې اوبه راځي او معده یې شېږي، خپل بالښت باید د 6 انچو
په اندازه باندې لوړ کیږدي چې دا هم دوی سره د اعراضو په کمولو کې مرسته کوي. ډاکټر صاحب که چېرته دغه ترش اوبه راشي خولې ته راشي د دې اوبه تویول پکار دي که نه بیا وفات شي؟ که چېرې داسې وي چې دومره زیات راشي د معدې محتوي چې د خولې جوف ورڅخه ډک شي نو هغه که چېرې جوف تخلیه شي لاړې تو شي نو ښه خبره ده. او په اکثره مواردو کې په اکثره وختونو کې دغه دوباره راتګ دی مرۍ ته د معدې د اوبو دا لږه اندازه وي نو که چېرې بالا شي کومه خبره نه ده خو که چېرې زیات وي باید تخلیه شي او د خولې جوف لاړې تو شي تر څو هغه مشکل هغه تیزاب د خولې جوف تخریب نه کړي او دغه مشکل رامنځته نه شي. په زیاتره خلکو کې چې دغه ناروغي لري د معدې تیزاب زیات وي په دوی کې زیاتره د خولې یا د شونډو یا د غمبرو داخلي قسمتونه یو ډول زخمونه پیدا کوي او زموږ زیاتره هم مسلکان بیا د زخم دواګانې ورکوي چې دا ډېر د مسلک له نظره غلط کار دی. دا مشکل په معده کې وي کله چې د معدې مشکل آرامېږي ښه کېږي د ناروغ د خولې زخمونه هم ښه کېږي چې دا هم یوه خبره باید زه یاده کوم. بله نو ډاکټر صاحب که چېرته دغه ناروغي وځنډېږي په یو انسان کې آیا کومه بده پایله هم لرلی شي؟ په هغه کسانو کې چې د دوی معده او د دوی د مرۍ په قسمت کې سوزش موجود وي معده یې ایښېږي یا زړه یې ایښېږي که چېرې همداسې دغه ناروغي مشکل دوی پرېږدي پروا یې ونه کړي او پروا ورنه کړي نو دوه مهم مشکلات ورڅخه رامنځته کېږي. یو د مرۍ د قسمت کینسر او سرطان دی چې دغه ناروغي یو عمده علت تشکیلوي او د جرد ناروغي د مرۍ د سرطان یو مهم علت دی. او بله خبره ما ووي نو وړاندې هم یادونه وکړه چې د معدې او د مرۍ د قسمت لومین هغه تنګېږي او دغسې کسان بیا په دوامداره توګه د شخوند تېرولو په وخت کې د درد احساس کوي چې دا دوه مهمې ستونزې او اختلاطات دي چې د جرد په پایله کې په ناروغانو کې رامنځته کېږي. مهرباني ډاکټر صاحب وروستیو کې هغه ناروغانو ته چې دوی د معدې په ایښولو باندې اخته وي څه پیغام دی مهرباني؟ ټول هغه ناروغان چې د جرد ناروغي لري د دوی معده ایښېږي دوی باید خپل ځانونه اړونده ډاکټر ته ورسوي تر څو دغه ناروغي پکې تشخیص شي او پر وخت د دوی درملنه صورت ونیسي. زیاته مننه ډاکټر صاحب کورودان له د اجرونه درکړي چې دوستانو ته د مختلفو ناروغیو په باره کې معلومات ستاسو نه مننه چې موږ ته راځئ او زموږ دغه صحي غږ له خپل ولس سره شریکوئ. مهرباني ډاکټر کورودان. نو قدرمن دوستانو مرکه مو ولیدله خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي دا چې معده له څه شي څخه ایښېږي نو څنګه کولی شو چې د معدې د ایښولو مخنیوی وکړو هر څه مو له ډاکټر صاحب څپان څخه واورېدل تر بله بیا ما حلیم او په کمره ایډیټ کې خطیر ته اجازه راکړئ تر بیا ښې چارې.